بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان چاودنه کې وژل شوی. په سلامونو مه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان امنیه قومندان یوې چاودنه کې وژل شوی دی. دغه چاودنه فیض آباد کې قومندانۍ ته څیرمه شوې ده. د یاد وزارت ویان عبدالنافع ټکور وویل په دغه پیښه کې د بدخشان امنیه قومندان مولوي عبدالحق ابو عمر په ګډون 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي او په ځینې رپورټونو کې د مرګ ژوبلې شمېرې لوړې ښودل شوي. د ښاغلي ټکور په وینا پیښه په ځایي وخت سهار مهال په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د زموږ نننی چمتو شوی مطلب تر بیا ښه وخت او ښې چارې.